یو وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درختې لاندې آرام کاوه ویده په دې وخت کې یو کافر راغلی او د نبی علیه السلام تورې راواخیسته د نیا منې وایسته او اواز یې وکړي چې من یمنعک مني ای محمد نن به تا زما د دې تور نه څوک محفوظه کوي نن به تا ما نه څوک بچاوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ورته وکتل او ویل چې الله هغه ذات دی چې هغه به زما حفاظت کوي نو چې کله نبی علیه السلام د الله ووایي د دې کافر د لاس نه هغه توره لس ولا کافر لاسونه په کپ اخته سول او نبی علیه السلام توره راواخیسته ورته ویل چې څوک به ستا حفاظت زما نه وکړي نن څوک دی چې هغه تا نه ما بچاو کړي نو په دې وخت کافر ورته ویل چې یا محمد ته ډېر رحمدله انسان یې ته ډېر نرم انسان یې ته معافي کوونکی انسان یې ما معاف کړه نبی علیه السلام ورته ویل چې بس ولاړ شه معاف کړی مې نو او بیا کافر ورته ویل چې اوس ما ته کلمه وښیه کلمه راته ووایه دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو د وجې اکثرو خلکو ایمان راوړی او اسلام په دې ښایسته کردار سره هغه په دنیا کې خور سوی دی او پیلاو سوی